هغه کسان گرفتار شو چې کومو کسانو به په بینډۍ کې د زنانو نه ماشومانو نه نارینهو نه ګردې وباسلې او خرڅولې وي. دا ویډیو سکرپټ در سره شیر کوم وایس پې ځکه بندوم چې بیا هلته موږ ته مسله جوړوي. صحیح ده، تاسو دا ویډیو سلیکشن ترې سره وګورئ، بیا خبرې اترې کوو. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان یم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ د ژوند په موضوع کې به ملګرو دا کم کسانو ویډیوز او تصویر چې تاسو وکتل دا په پینډۍ کې نارینه زنانه ماشومان دغو ټول نه دا ګردې وباسي او خرڅوي. دا څنګه خرڅوي؟ دوله پکې 100 روپۍ ورکوي. په کومې طریقې سره دو دا کس بیهوشه کوي او په کومې طریقې سره دو بیا هلته ګرده وباسي او دا ګرده باندې بیا څه کوي او دوله 100 روپۍ ورکوي. دا ټول معلومات در سره شیر کوم، خو دا وعده به را سره کوئ چې دا ویډیو شیر کړئ چې نورو ملګرو ته هم ورسیږي چې په خپلو ماشومانو باندې احتیاط وکړي چې کوم داسې شکمن کس ګوري په خپله علاقه کې نو چې دستي ستاسو کومه نږدې تاڼه وي تاسو هغې ته خبر ورکوئ. ملګرو دا کس په پینډۍ کې گرفتار شو. چې کله پینډۍ کې گرفتار شو دا لاهور ته تاڼې ته راوړل شو. تاڼه کې ته معلومات وشول 9 منټ ویډیوز راغلی ده. هغه تاسو سره زه نه شم شیر کولی، خو د هغه ټولې خبرې به زه تاسو ته وکړم. دغه کس نه تپوس وشو چې یاره تاسو به تر اوسه پورې څومره کسان نه ګردې وباسلې وي او خرڅې کړي وي. نو دوی وویل ملګرو چې ما 70 کسانو نه 70 کسان نه ما ګردې وباسلې او خرڅې کړي مې دي. یعنې 70 کسانو ژوند ده خراب کړی دی. صحیح ده. بیا دې تپوس وکړی شو چې دا ګردې کې چې یو کس ته ګرده وباسي هغه بهر ملک ته تاسو لګوي تاله پکې 100 روپۍ درکوي. نو دوی ویل چې په یوه کس ګردو کې ماله 2.5 لکه روپۍ دو ماله راکوي. بیا دې تپوس وکړی شو چې یاره دا تاسو څنګه کس رانیسو دې څنګه تیاروو چې تاسو سره دغه ځای پورې راشي. نو دوی وویل وایي چې موږ هلته دغونه معلومات کوو چې یاره دا ځای کوم ځای که نه داسې تپوسونه ترې کوو. د هغې نه پس بیا دغه له موږ نشه ورکړو. دا موږ خپل مرکز ته راوړو او دوی نه موږ بیا ګردې وباسو او هغه ګردې بیا موږ بهر ملک ته لګو چې په یو کس ګردو کې ماله 2.5 لکه روپۍ راکوي. نو تاسو ملګرو سوچ وکئ چې دا بهر ملک له چې دوی ولګي هلته څومره روپو باندې دوی خرڅوي. نو هلته بیا په لاکونو په کروڑونو روپو باندې هغه ګردې بیا خرڅېږي. دا صرف یو کس کار نه دی ملګرو، په دا کې ورسره ډاکټران هم ملوث دي، زنانه ورسره هم پکې ملوث دي، نارینه پکې هم ملوث دي. دا یو ګروپ دی ملګرو. دا ګروپ چې کوم دی ماشومان نارینه دا ټول تختی ګردې ته وباسي بیا په بهر ملکونو باندې خرڅوي. نو ملګرو زما د ویډیوز مطلب دا و چې مهرباني وکړئ چې په خپل کور کې په ماشومانو باندې چېرته کیني چېرته پاسي داسې نه چې داسې لکه ډېر ویډیوګانې به تاسو کتلي وي که نه چې یاره دغه ځای نه ماشوم ورک شو دغه ځای نه سړی ورک شو. یاره خپلو ماشومانو باندې خیال ساتئ. زما صرف دا پیغام تاسو ته رسولو، نور عمل کول ستاسو پکار دی. ځکه چې ما نه بیا تپوس کېږي چې یاره ستاسو ویډیوز دومره کسانو کته تاسو سره دومره غټ پیج و تاسو بیا هم دا خلکو ته راپورټ نه ورکړو، تاسو بیا هم دا خلک نه خبرول. ډېره مننه ملګرو دا ویډیو در سره شیر کړئ چې هر چېرته هم یې الله خوشحاله او آباد لره. نور ما لره کې اجازت د الله په امان.